قد افلح من تزکا هغه څوک کامیاب دي چې هغې ځانونه پاکوي، هغه څوک کامیاب دي چې هغوی سرسیاګانې ورکوي. دویم مطلب پکې دا دی، دا هم یو عمل دی د دې روجې په آخر کې او د ختمېدو نه فصل د هغه واړه اختر په سحر باندې ورکول دي. او کوچري حکومت اسلامي د هغې دپاره کمیټې قایمه کړي او هغه جمع کوي او بیا یې غریبانانو کونډو یتیمانانو له ورکوي، نو یو ورځ او دو ورځې مخکې هغې ته ورکړی شي. دا هم زموږ په دین کې ثابت دي. امام بخاري روایت راوړی ابن عمر رضی الله عنهما په نقل باندې یو ورځ او دو ورځې مخکې ورکول د صحابه کرامو په دې وجه چې هلته کمیټې قایمه وه اسلامي، هغه کمیټي وه، هغې به جمع کول او بیا به هغه تقسیمېدل. نو د هغې د وجې نه داسې شوي دي چې دا وي صحیح ده او چې نه نو د اختر په سحر باندې دا ورکول دي. بیا د کومو کومو څیزونو نه ورکول دي. نو احادیثو کې 9 څیزونه په هغې کې وربشي، په هغې کې چواري، په هغې کې فنیرونه، په هغې کې وسکي، په هغې کې غنم، په هغې کې جوارم او په هغې کې سلط، دا د وربسو یو قسم دی، په هغې کې وړم، په هغې کې ساتوان. دا ذکر کړي چې دا هر یو جنس د چا سره وي، خپل ځمکه او جیداد کې شوي نه دې کاروبار کوي، د دې څوک د وړو کوي، څوک د وربشو کوي، څوک د جوارو کوي، څوک د کجورو کوي او څوک د وسکو کوي. د دې کاروباري دی دا بېر دې نه ورکوي. او چې دا نه ورسره خپل ملکیت یې نشته، جیداد یې نشته چې هغې کې میلاو شوي، کاروبار یې نشته چې دا ورسره دي دین یې ورکړي، نو بیا د ضرورت په بنا باندې قیمت به ورکوي. خو نن سبا خو اوړه میلاویږي، نو څونه ورکول دي؟ یو سوع څومره دی؟ پاو باندې 2 کیلو. هغه بیا تلی چې څومره و د یو انسان دغه نارینه زنانه لوی واړه غلامان آزاد مالدار غریبانان په ټولو باندې دغه دی. دا مخکې نه ځکه ویلي چې ځینې خلک یې ډېر مخکې